مهمند نړیوال روغتون بل ویاړ ترلاسه کړ. په مهمند روغتون کې د زړه د پیچلو عملیاتو څانګې په فعالیت پیل وکړ. ملا یعقوب مجاهد هم له یاد روغتون څخه لیدنه کړې او یاد روغتون یې د سیمې په کچه یو مجهز او لوی روغتون یاد کړ. دا چې بشپړ حال څه دی ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. مهمند روغتون په کندهار کې د زړه عملیاتونه پیلوي. د کندهار چارواکو په دې ولایت کې د مهمند نړیوال روغتون د مشر حاجي محمد صدیق مهمند له خولې خبر ورکړی چې دوی په کندهار کې د زړه د ناروغانو لپاره عملیاتونه پیلوي. د کندهار لپاره د طالبانو د والي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مهمند دا خبره د طالبانو والي حاجي محمد یوسف وفا سره د لیدنې پر مهال کړې ده. سرچینې زیاته کړې چې یاد سوي روغتون د دغو عملیاتو د پیل لپاره 2 متخصص ډاکټران چې په بهرنیو هیوادونو کې اړوند زده کړې کړي کندهار ته راوستي او 13 پنجشنبه د عملیاتو دغه لړۍ پیل کړل. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې په یادو عملیاتو کې د لویانو د زړه د والونو تبدیلولو او د زړه د رګونو تبدیلولو عملیاتونه او د دې ترڅنګ د کوچنیانو د زړه د سوریو عملیاتونه شامل دي. د کندهار لپاره د طالبانو والي حاجي محمد یوسف وفا د مهمند نړیوال روغتون دغه ګام او په هیواد کې پانګونه ستایلې ده. د یادونې وړ ده چې مهمند نړیوال روغتون د هیواد په کچه له تر ټولو مجهزو روغتونونو څخه ګڼل کیږي. د جمهوري نظام په وروستیو وختونو کې ولسمشر غني کندهار ته د خپل وروستي سفر پر مهال یاد سوی خصوصي روغتون رسما په خپلو لاسونو پرانیست او لیدنه یې ورڅخه وکړه. څه موده مخکې د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد هم کندهار ولایت کې د مهمند نړیوال 200 بستریز روغتون څخه لیدنه وکړل. نوموړي د خوښۍ په څرګندولو مهمند نړیوال 200 بستریز روغتون د سیمې په کچه یو د سترو او مجهز روغتونونو څخه یاد کړ او د مهمند نړیوال 200 بستریز روغتون د عمومي رئیس حاجي محمد صدیق مهمند پانګونه یې ستایلې او د هغه څخه یې نړۍ مننه وکړل چې د خپلو هیوادوالو د خدمت لپاره یو مجهز روغتون پرانیست او نوموړي تل د خلکو خدمت کړی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.